اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ټي وي قدرمنو کتونکو مونږ وزیر آباد چوکۍ ته راغلی یو د وزیر آباد چوکۍ یو کس نیولی دی چې هغه په کیسونو کې ملوث دی هغه غلا کړې ده او غلا یې په داسې ټکنیکل طریقه باندې کړې ده چې هغه کور والا ټول په کور کې وو او دوی هغه غلا کړې ده نو دوی هغه ملزم نیولی دی نو راځو د دوی د تانې د انچارج سره د دوی تانې د انویسټیګیشن افیسر سره به خبرې کوو چېرې دوی د دې کیس په هکله څه وایي دوی به ټول تفصیل چې دی نو کتونکو تاسو ته به ټول تفصیل چې دی نو اختر منیر مرزا صاحب پیش کوي اختر منیر مرزا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د وزیر آباد چوکۍ تفتیشي مرزا یم په 25 تاریخ باندې دلته یو راپور در شوی و چونکې په هغه وخت کې مونږ په ګډ عثماني خیل کې خو زه چې کله په 4/11 تاریخ باندې وزیر آباد چوکۍ ته رالم نو بیا په دې کې مدعي چې کوم دی منیر خان ولدي معشوق یو داویداري وکړه 15 تاریخ باندې د دې ملزم خلاف و د ولاړ دی د نوم دی د بلال سید نوم دی د پلار ولمیر نوم دی وزیر آباد دی بټو کلی د خلاف داویداري وکړه دا مونږ پرون اریسټ کو د مونږ نو د مختصر انټروګیشن په دوران کې د مالی مسروقه نشاندهي وکړه او بیا مونږ هلته لاړو هغه مونږ راواخیسته چې پای کې 2 موبایل شامل وي یو پکې د کور والا د زنانه پاسپورټ و او یو پکې د هغوی د کور سټام و په لیډي پرس کې هلته کې په ګنو کې ښود هغه مونږ ریکور کړه او د خلاف مونږ کس د عدالت نه راواخیسته امید ده چې نور لکه کوم اغلا د کالي دي پیسې دي هغه هم ترې ریکور شي زمونږ د الله پاک د امید ده انشاءالله ولعزیز کېږي به زه مبارکباد در کوم مرزا صاحب تاسو له چېرې په داسې لنډ ټایم کې تاسو چې دی نو ملزم گرفتار کو او د خوشخبرۍ خبره ده هم ده چېرې د ده نه چې کوم سامان پټ شوی نو لکه هغوی داوداري غلطه هم نه وه کړې هغه د ده نه برآمد شو نو په دې هکله باندې به د تاڼې د صوبیدار صاحب سره خبرې کوو چېرې د دوی څه تاثیرات دي دغه خبرې زما هم دي او په دغه منډه کروړو باندې د ایسي صاحب د هدایاتو مطابق مونږ چې څومره دغه و دغه غلا خدای پاک مونږ ته ښکاره کړه ثبوت شوه او نور هم چې څه پاتې راپاتې دي دا هم زمونږ امید لرو چې انشاءالله دغه هم کامیابه شي په دې کې مزید څه نور انکشافاتو امکان شته که نه او شته پکې انشاءالله مونږ وایي چې مونږ ته هغه سونا او ریالونه دي چې دغه مونږ ته په لاس راشي خبرې هم واورېدلې نو دا خو ډېره د افسوس خبره ده دا ډېر وړوکی ماشوم دی د ده مخ مونږ دې وجې نه پټ کړی چېرې لکه ښه خبره نه ده په معاشره کې نو انشاءالله دا وایي چېرې زما به اصلاحي زه به آینده دپاره بیا بل جرم نه کومه قدرمنو کتونکو په خپلو ماشومانو باندې لږ نظر ساتئ په خپلو هلکانو باندې نظر ساتئ چې نن سبا دې ده ورته وګوره دا واړه واړه هلکان دي دا د ده ورځې د تعلیم ورځې دي او دا په دې غلطو باندې سر شو نو دا خو بیا وروسته چې لاول غلاګانې کوي بیا د هغې نه وروسته غټې غټې ډاکې کوي چې د کور مالک پرې راپاڅي بیا ډس کوي سړی هم وجني ځان هم وجني نو قدرمنو کتونکو دا لږ غونتې پیغام تاسو دپاره